وای کوفه کې دکان کې یو دوه کسان یو وی چې د کوفې په علماو کې ډیر صبرناک سفیان ثوری دی سفیان ثوری رحمه الله دویم ورته وی نه په علماو کې چې ډیر صبرناک دی هغه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هغه امتحان به تیوالو کنه د امام صاحب قانون دوخه سار به درس تکې نسید تر یوې بجې پورې 100 بجو پورې خوب خو نه درځي یوې بجې پورې ها بیا به چې ماسپخین منځ وکړو بیا به دویم چت کې کوټه وځان لا نو بیا به په هغې کې ویده شم تر مازدیګره پورې بیا به نه د شپې ویده کېدو نه د ورځې نو د امام صاحب د خوب وخت ماسپخین نه مازدیګره پورې و بس اچوي چې 40 کاله د ماخستن په اودس د سار موز کړی هغه د شپې خوب نه کړ دې باندې به درته بحث کوم ښه او خلک وایي والله کې ومنه مې منه کوي څومره قسمونه چې وکړې نو د امام صاحب کرامت مضبوطی کرامت ویم دی ته چې عقل نه مني کنه چې څومره قسمونه وکړي نو کرامت نورم کلکېږي خبره منل کېږي نو امام صاحب به د ماسپښین نه مازدیګره پورې خوب کو نو دقه سړی ورغی هغه ته خو معلوماتو امام صاحب چې سترګې ورغلې د دروازه وټکوله هغه د تازه خوب نه را دا ډېر ګران کار دی ګوره ټوله شپه خوب مونه کې د ورځې درس هم وکړي راکوشه دروازه خلاصه کړه بچیه ولې وی یو مسلې ته راغلی یم که موږ او تاسو وی چې واله که دا ټیم تا ته نه دی معلوم زما چې طبیعت خراب وي بس ځان پسې دروازه بند نه کړه څوک چې راځي بیا هر چاته وسکې ورته وی مسلې مې ضرورت وکنه وی صحیح ده وایه کنه وی رانه یېره شوه وی ښځه بچیه چې درته یاده شي بیا راشه څومره لوی خلک دروازه یې بنده کړه دی بې سملاسېده چې بیا داسې خوب شروع شو د بیا دروازه وټکوله هغه بیا راویښ شه راکوز شه ورته وی بچیه ولې وی تا وی چې درته یاد شي نو بیا راشه نو مسله راته یاده شوه وی وایه که نه وی بیا رانه یېره شوه وی ښځه چې درته یاد شي وی بیا راشه بیا امام صاحب لاړه سمدستي چې بیا دا سترګې ورغلې بیا دی راغی دروازه یې وټکوله هغه بیا راویښ شه راکوز شه بچیه ولې وی تا وی چې مسله درته یاد شي نو راکوز شه راشه بیا نو مسله راته یاده شوه وی وایه که نه وی بیا رانه یېره شو بیا ښه چې درته یاده شي بیا راشه بیا لاړه سملاسېده بیا چې غریب سترګې ورغلې بیا یې دروازه وټکوله په څلورم کرت نو بیا راکوز شه بچیه وایه وی تا وی چې مسله درته یاده شي نو راشه نو وی وایه که نه وی دا راته ووایه چې دا تشې متیازې خوږې دي که ترخې دي دا اوس مسله ده که موږ او تاسو وی نو خولې به م پرې لګولې وې که نه چې ته د سړي زوی صبرناک ورته وی تش اودس ماتی خوږ دی که تریخ ورته وی بچیه ابتدا کې خوږي او وروستو تریخي وی ښه لکه چې اودس ماتې چیکې ځکه خوږوالی او تریخوالی خو په چکلو معلومیږي هغه ورته وی نه بچیه دا ستا خبره خو هم صحیح ده خو کله کله د علاماتو نه معلومیږي سړی چې تش اودس مات کړي نو اول مچان ورته ځان را رسوي نو د دې نه مې معلومه کړې ده چې دا خوږي
او رستو مچانه متختی نو معلومیږي دا چې دا تریخي هغه سړی ورته وایي قسم دی تا وګټله او ویلې ما وبېلله ویلې ولې ویلې موږ دکان کې ناستو دوه ملګري ویا یو وی چې د کوفې په علماو کې صبرناک عالم امام اعظم ابو حنیفه دی وای ما ورته ویل نه سفیان ثوری دی نو امتحان به واخلو که نه موږ ته معلومات دی چې ته د شپې خوب نه کوې او د ورځې 1 بجې پورې درس وکې دغه ستا د خوب وخت دی ته ما 4 کرته راکوز کړې د خوب نه خو تا د خپل تندی تروش نه کړه بیا مې درنه یو بیکاره پوښتنه وکړه هېڅ دې ونه وی بیا مې درته یو بیکاره خبره وکړه چې ته یې له تش اودس ماتې چکې خو هېڅ دې راته ونه وی نو یقینا چې ته لوی صبرناک یې ستا غوندې صبرناک سړی نشته نو ګران کار نه دی دا لوړې مرتبې چې الله ورکړي دي موږ او تاسو به داسې وکړو لږه دروازه چې څوک تیزه وډبئ ته غوسه کېږو که نه دا دومره لوی خلک پلار یې وفات شو هره زمانه کې بیکاره خلک هم شته یو سړی راغی دروازه یې ورته وټکوله امام صاحب ورته راووت بچیه ولې وایي خبر شوی پلار دې وفات شوی وایي او ویلې مور خو به دې کونډه وي ویلې کونډه ده ویلې هغه ماله په نکاح راکړه چې د چا پلار وفات شي او داسې ورته ووایي ژوندی به ترې راشي هغه ورته هېڅ ونه وي ویلې بچیه مسله دا ده چې کونډه به په خپله عبارت وایي نو زه به مور نه پوښتنه وکړم که نه چې فلانی سړی دی او تا غواړي په نکاح نو که نکاح یې سره کوله خو صحیح ده نو چې امام صاحب کور ته لاړه بیا دروازه وټکېده چې راووت هغه سړي نه سر قلم مړ پوښتنه یې وکړه دا چا مړ کړ وی خپله کې سر وغورځېده امام صاحب وفرمیل قتله صبري دا سړی زما صبر قتل کړ څوک داسې خبرې چاته کوي